سلام زموږ د نن شپې خبري ساعت ته ښه راخلاست. نن چهارشنبه د 1440 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې اوومه چې د 2018 میلادي کال د جون میاشتې له 28 نیټې سره سمون خوري. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. افغانستان کې د ناټو د سرتیرو د شمیر زیاتوالی. تر راتلونکي یوې ورځې به افغانستان کې د ناټو د زیاتېدونکو سرتیرو شمیر په اړه جزئیات په ډاګه شي. د امریکا لوی درستي سره د ولسمشر غني لیدنه. ولسمشر غني د امریکا د پوځ له مشر سره افغانستان کې د امریکا پوځي تګلارې په اړه خبرې کړې. د جمعه خان همدرد د کور مخې نه د موانعو لرې کول. جمعه خان همدرد له کابل ښاروالۍ سره د کور مخې نه یې د موانعو په لرې کولو کې مخالفت کړی. لویو لارو کې سوداګرو نه د ناقانونه پیسو اخیستل. د سوداګرۍ خونه لویو لارو کې د ناقانونه پیسو په اخیستو اندېښنه لري. مصرف خو موږ د ګمرک نه ونیسه د ترازو د ښاروالۍ د لارې مصرف ټول موږ یو 1.5 لک روپۍ مصرف کېږي په دې لاره. او د موسیل زاړه ښار کې د داعش پر ضد عملیاتو کې د عراقي ځواکونو سوکوالی. اوس هم پوره خبرونه زه فریدالله محمدي یم. ناټو به په افغانستان کې د دغه تړون د غړو هیوادونو د سرتیرو د زیاتېدو په اړه ډیر معلومات سبا خپاره کړي. د ناټو عمومي منشي ین سټولټنبرګ وایي چې دغه تړون غړي هیوادونه په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو د زیاتېدو په اړه د سلا مشورو په حال کې دي او سبا به په دغه اړه نور معلومات خپاره کړي. ښاغلي سټولټنبرګ د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې طالبان او نورې ترهګرې ډلې خلک وژني. نور حال د پرویز شمال د راپور په ژباړه کې. د ناټو دفاع وزیران به له نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د ناټو عمومي منشي ین سټولټنبرګ وایي چې په دغه غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث کیږي چې ډاډ ترلاسه سي دا هیواد بیا هیڅکله د نړیوالو ترهګرو په امن ځای نه بدلیږي. د ناټو عمومي منشي وایي دغه سازمان به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د زیاتوالي په اړه تصمیم ونیسي. There is an ongoing force generation process in NATO where different allies are also announcing. په ناټو کې د ځواکونو د شمېر د زیاتوالي په اړه بحث روان دی. زموږ متحدان اعلانوي چې په افغانستان کې زموږ له ماموریت سره څومره پوځیان مرسته کولی سي. هیله یم چې د پوځیانو د کره شمېر په هکله سبا جزئیات وړاندې کړم. د ناټو عمومي منشي ډاډ ورکوي چې دا سازمان نه پرېږدي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای بدل سي. موږ به د وزیرانو غونډه د افغانستان په اړه د یوې ناستې پر ترسره کولو پای ته ورسوو. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت مرسته کوي ډاډ ترلاسه سي چې افغانستان بیا هیڅکله د نړیوالو ترهګرو په امن ځای نه بدلیږي. له بلخوا د امریکا او جرمني د دفاع وزیران له افغانستان سره د دغو هیوادونو د مرستو د دوام خبر ورکوي. نن سهار ما او لومړي وزیر د افغانستان په ګډون په راتلونکي کال کې د خپلو امنیتي لومړیتوبونو او همداراز په ختیځه اروپا کې د ناټو د لا زیات فعالیت په اړه چې زموږ ځواکونه هلته شپه او ورځ خدمت کوي خبرې وکړې. له دې مخکې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي له طالبانو سره جګړه له بندون سره مخامخ شوې او په دغه جګړه کې د بریالي کېدو لپاره تر 3,000 نورو پوځیانو ته اړتیا ده. د امریکا متحده ایالتونو د ملي دفاع وزیر د افغانستان لپاره په خپله نوې تګلاره کې په دغه هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو په بریالیتوب باندې ټینګار کوي. ښاغلي امتیز وایي چې تر اوسه افغانستان ته د نورو سرتیرو په اړه یې پریکړه وروستۍ شوې نه ده او هڅه کوي چې دغه پریکړه له هر اړخیزو څېړنو او له افغان چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته وروستۍ کړي. اخوا ولسمشرۍ ماڼۍ هیله ده چې د امریکا نوې تګلاره به په افغانستان کې د جګړې د کمښت او د ترهګرو د له منځه وړلو لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې نن ولسمشر غني په ارګ ماڼۍ کې د امریکا له لوی درستي سره د افغانستان لپاره د دغه هیواد
د نوې تګلارې په اړه خبرې اترې وکړې. نور حال د شریف امیري د راپور په ژباړه کې. افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتوالي پر سر د خبرو په دوام د امریکا لوی درستیز د چهارشنبې پر ورځ ولسمشر غني سره په کابل کې لیدلي. د ارګ لخوا خپاره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دا لیدنه د افغان ځواکونو نه د امریکا د ملاتړ، افغان ځواکونو ته د روزنې او د دې ځواکونو د پیاوړي کولو نښه ده. خبرپاڼه کې زیاته شوې چې د جنرال ډنفورد لخوا شوې ارزونه به د امریکا د دفاع وزیر ته وړاندې شي. د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان ته د خپلو مرستو او همکاریو د دوام ډاډ ورکړ چې تیر کال د وارسا په ناسته کې پرې تعهد شوی و. ضمناً د امریکا ترڅنګ به نور ناتو ائتلافي هیوادونه هم د افغانستان د دفاعي ځواکونو په روزنه او پرمختګ کې خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د نوې تګلارې وروستۍ کولو پوره واک ورکړل شوی، وایي د نورو سرتیرو لیږلو نه مخکې به د دې پرېکړې په ټولو اړخونو غور کیږي. غواړم په دې اړه ډیر معلومات ولرم. دا اسانه ده چې د سرتیرو زیاتوالي په اړه خبرې وکړو، خو زه غواړم د دې موضوع ټول اړخونه وارزول شي. زه جګړې ته د نورو سرتیرو استول نه غواړم، ځکه دا د افغان ځواکونو جګړه ده، خو موږ غواړو چې له هرې وسیلې نه په ګټنې افغان ځواکونه په دې جګړه کې بریالي کړو. په ټوله کې د افغان ځواکونو څخه ملاتړ، د هغوی تمویل او تجهیز، د سولې د پروسس څخه ملاتړ او د سیمې په کچه د تروریزم پر ضد د همغږۍ د ایجاد په اړه باندې مؤثر بحثونه وشول. له دې ټولو سره کابل کې چارواکي هیلهمند دي چې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا نوې تګلارې سره به هیواد کې د تاوتریخوالي کچه تر یوه حده لږه شي. بهترین تقویه قوت‌هایش از نقطه نظر قوت‌های زمینی و قوت‌های هوایی و دیگر قطعاتی که با اینا همکار هستند. چیزی دومی که به رسمیت احتیاج داره مداخلات خارجی است. اگر در استراتژی امریکا این دو چیز اولویت داشته باشه یا در راس استراتژیش قرار داشته باشه و به او عمل بکنه، نه تنها بر روی کاغذ، به او عمل بکنه، در افغانستان پیروز میشه. له حکومت نه یوه مهمه غوښتنه دا ده چې واشنګټن د خپله نوې تګلاره کې د ترهګرو په ملاتړو هیوادونو فشارونه زیات کړي او دغه راز افغان ځواکونه دې هم په لازمه توګه تجهیز شي. ما از ایشان خواستیم و میخواهیم که نیروهای دفاعی افغانستان را در صنوف مختلفه یعنی هوایی و زمینی و همچنان تکنولوژی هایی که اخیراً در نیروهای دفاعی دنیا و افغانستان معمول است باید تجهیز و تسلیح شوند. له دې سره د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي د افغانستان حکومت د ټول هیواد امنیتي وضعیت په اړه خپل ارزونه له امریکایي چارواکو سره شریکوي چې له مخې واشنګټن د افغانستان د جګړې په اړه پریکړه وروستۍ کړي. د امریکا نوې تګلاره کې افغانستان ته د 4000 نورو سرتیرو راستول هم شامل دي او تمه ده چې دا تګلاره به د جولای میاشتې تر نیمایي ډاګیزه شي. په حکومت کې د سیاسي اختلافونو او ستونزو په دوام یو شمېر حکومتي چارواکو او سیاسي ګوندونو ترمنځ لیده کاته او سلا مشورې زیاتې شوې دي. په دې وروستیو کې د حکومت او جمعیت اسلامي ترمنځ د جنجال په رامنځته کېدو سره د جنبش، وحدت او جمعیت ګوندونو مشران په یوه قطار کې سره درېدلي دي. په دې وروستیو کې محمد محقق او عطا محمد نور په ترکیه کې د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره کتلې دي. اخوا ولسمشرۍ ماڼۍ له سیاسي احزابو غواړي چې د قانون پر بنسټ عمل وکړي. نور حال د کریم امینی د راپور په ژباړه کې. په هیواد کې وروستي سیاسي جنجالونه او نوې ډلبندۍ د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال ترمنځ د سیاسي اختلاف په زیاتېدو له ولسمشر او د هغه له ټیم څخه د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال د ناخوښۍ او همداراز د حکومت او اسلامي جمعیت ترمنځ د نویو جنجالونو په رامنځته کېدو د اسلامي جمعیت او اسلامي وحدت ګوند مشران ترکیې ته تللي دي. په داسې حال کې چې جنرال دوستم د احمدي په وهل ټکولو او ځورولو لا تورنېدو او لا دفتره د لرې پاتې کېدو وروسته اوس په ترکیه کې اوسیږي. په دې لړ کې محمد محقق او عطا محمد نور له جنرال دوستم سره لیدلی دي، خو صلاح الدین رباني چې د چهارشنبې په ورځ ترکیې ته تللی تر اوسه یې له ښاغلي دوستم سره نه دي کتلي.
سفر استاد محقق معاون دوم ریاست اجرایی یک سفری است که در ایام عید و رخصتی است و یک سفر شخصی است. فکر نکنم کدام بحث دیگه داشته باشه. د بلخوالي عطا محمد نور او محمد محقق ترکیه ته له تلو مخکې پر حکومت سختې نیوکې وکړې. مشکل کشور حل شود. ما مشکل شخصی نداریم. در غیر او ما مجبور هستیم که به قوی ترین و خطرناک ترین حرکات مدنی دست بزنیم. له دې مخکې عطا محمد نور په یو ناڅاپي اقدام کې په مستقیمه توګه له ولسمشر سره خبرې وکړې او په یوه وینا کې له ولسمشر سره د موافقو یوه برخه داسې بیان کړه. ما انتظار داریم که جریان‌های سیاسی اثرگذار با رعایت اصول و قواعد بازی در چارچوب قانون اساسی کشور نقش سازنده و مثبت را در تحولات فعلی کشور داشته باشند. خو روښانه نسوه چې دا خبرې کومې پایلې ته ورسېدې، خو داسې ښکاري چې ناکامې سوي دي. دلیل این که در حال حاضر کسانی که در حکومت هستند و میرن یک ائتلاف جدید میسازند نارضایتی‌هایی که است که از حکومت دارند. جنبش او اسلامي جمعیت په دې اړه څه نه وایي، خو د اسلامي جمعیت ملي جنبش او وحدت ګوندونو ترمنځ پخواني ائتلافونه تلپاتې نه وو او له څه مودې وروسته ړنګ سوي دي. د کابل ښار څخه د خنډونو او سیمنټي دیوالونو د لرې کولو په درېیمه ورځ د کابل ښاروالي او امنیتي ځواکونو نه شوی کړی چې د حزب اسلامي د غړي جمعه خان همدرد د کور تڅیر مخنډونه لرې کړي. یوې سرچینې ټولنیو ته ویلي چې جمعه خان همدرد حکومتي ادارو ته شرط کوي تر څو چې د اجرایه رئیس عبدالله او د ملي امنیت د پخواني مشر امرالله صالح له کور سره څیر مخنډونه نوي لرې کړي نشي کولی چې د کور سره نږدې خنډونه لرې کړي. نور حال د سمیم فرامرز د راپور په ژباړه کې. د سیمټي دیوالونو د لرې کولو لپاره د کابل ښاروالۍ د کاري پروګرام په درېیمه ورځ دا کار له درېیمې ناحیې څخه پیل شو، خو کابل ښاروالي د کار په پیل کې د جمعه خان همدرد له مخالفت سره مخامخ شوه. د ښاري خدمتونو مرستیال د ښاروالۍ سرپرست او د کابل د ګارنیزیون سرپرست هڅه کوي جمعه خان همدرد د هغه کور ته څیرمن د خنډونو په لرې کولو قانع کړي. لومړی د هغه د کور په مخ کې د نوموړي له زوی او وروسته له ښاغلي همدرد سره خبرې کوي، خو داسې ښکاري چې خبرې به پایلې وي. قانون است بالای کل یکسان تطبیق میشه. در این استقامت ما مصوبه شورای امنیت داریم، مصوبه کابینه است و همچنان نخبه رئیس جمهور است. بالای کل یکسان تطبیق میشه، کدام استثنایی در اینجا وجود نداره. د دې سیمې اوسیدونکي د خنډونو په لرې کولو کې د حکومت پر ناتوانۍ سخته نیوکه کوي. اگر افرادی که مثل که امروز شما شاهد هستید در اینجا نگذاشتن که موانع از و کوچه باید باز میشد که مردم به سهولت آرام با فکر آرام رفت آمد میکردن، ولی شما خوبندان محلی رو دیدین که از قانون سرپیچی کرده. حکومت توانایی ایره داره که این موانع را بردارن، ولی در مقابل رهبران سنتی و مقامات بلندپایه باید اقدامات جدی کنن تا اینکه بتانیم از این حالتهای نابسامان شهری باید عبور بکنیم از هغه فرعي سړک چې د دغو خنډونو لخوا تړل شوی خلک په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور خبرونه هم لرو خو تر لنډې دمې وروسته. د خبرونو دوام. ناپېژاندو وسلوالو کسانو دوه پولیسي میرمنې په فیض آباد ښار کې په ډزو سره وژلي دي. دغه دواړې میرمنې سره خویندې وې او له کابو یو کال را په دې خوا د امنیتي ځواکونو په لیکو کې کار کاوه. د دغو پولیسو میرمنو پلار وایي چې لورګانې یې د اختر له رخصتي وروسته نن غرمه د خپل کار پر لور روانې وې چې د مخپټو کسان له کمین سره مخ شوي دي. اخوا د بدخشان ولایتي شورا دغه پیښه د اندېښنې وړ بولي. نور حال د نعمت الله احمدي د راپور په ژباړه کې. په بدخشان کې دوی خویندې چې د پولیسو په لیکو کې یې دنده ترسره کوله د وسلوالو په برید کې ووژل سوې. دغه پیښه د چهارشنبې غرمه مهال په فیض آباد ښار کې هغه مهال وسوه چې دغه دواړه خویندې د اختر له رخصتۍ وروسته دندو ته روانې وې چې د وسلوالو له برید سره مخامخ سوې. د دغو نجونو کورنۍ وایي حکومت باید د هغوی قاتلین ونیسي. باز اینو رو دادن یا تا کردن و 4 تا مسئله بوده. همونو تا کرد گفته مادرش برو خیلی بچه اینو باشه نمه قدب دیگه نیست. من از دولت میخوایم که 2 تا خواری ما
گم شدم بخوایم پیداشون کنه. له بل خوا د دغو نجونو مور وایي څلورو مخپټو کسانو د فیض آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د دوی موټر درولی او له پلټونو وروسته یې دواړه لوڼې له ځان سره ولېږدولې. گفتم یه ارده دختر بدرایم ما یک تحقیق میگیریم. ارده دختر پیش همین روی سرک آوردن. دمون لوی سنگ آمدن و این همه خیلی از طرف موتروان گفت پچخ که تبره گفت اینا بیسته. د بدخشان ولایتي شورا دا پیښه زړه‌بوږنونکې او له شرمه ډکه بولي. ما امروز شاهد دیده تا از خواهرای عزیزمان هستیم که اونجا قربانی میشن که حتی جنازه از اونا به دسترس فامیلاش قرار نمیگیره. در بسیار اگر بعد تخمینی بزنیم 1.5 کیلومتر به پوسه فاصله داره. وموښتل چې په دې اړه د بدخشان د امنیه قمندانۍ نظر هم ترلاسه کړو خو له پراخو هڅو سره په دې کار بریالي نه سو. د بدخشان د خاش ولسوالۍ دغو دوو خویندو له یوه کال راهیسې د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله. د دغو نجونو پلار وایي دوی لوڼې 6 میاشتې مخکې د بدخشان د امنیه قمندانۍ لخوا د پوځي زده کړو لخوا ترکیې ته تللې وې چې د روژې په میاشت کې بیرته راستنې سوې. په نشهیي توکو د روږدو کسانو د درملنې یو مرکز په هیواد کې د روږدو کسانو له زیاتېدو نه اندېښنه کوي او په نشو باندې د روږدو کسانو د زیاتوالي لامل د اوزګارۍ زیاتوالی بولي. اخوا هغه یو شمېر کسان چې د نشو د پرېښېدو په درشل کې دي وایي چې د کار نشتون د اوسېدو د ځای نشتوالی او د خلکو ناسم چلند د دې لامل کېږي چې دوی نشي کړی نشي پرېږدي. نور حال د انیسې شهید د راپور پشپاړه کې. قمبر وایي 3 کاله یې د ملي اردو په لیکو کې خدمت وکړ او 4 کاله هم د ځانګړو ځواکونو سرتیری و چې په هلمند ولایت کې په پښه ټپي سو. هغه وایي د پښې درد یې ډیر و له دې امله یې تریاک کارول. کله چې له روغتونه خارج سو له دندې منفک او له مجبوریته په لسوخته لاندې سیمې ته ولاړ. د اینجا گفتم قد شما در شاوخانه 3 ماه بسرم بسری و سردوچار مواد شدیم. از این خانه و زندگی نیستن ایران خواهیم ما به اینجا ماندیم. عارف هم 3 کاله د ملي اردو سرتیری و. هغه وایي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله د دې لامل سوه چې خپله دنده پرېږدي او په نشهیي توکو اخته سي. هغه 2 ځلې د نشهیي توکو کارول پرېښودل خو دندې ته د ستنېدو لپاره د یوه ملاتړي د نشتوالي له امله یې بیرته نشهیي توکو ته مخه کړه. نوموړی وایي له 15 ورځو راهیسې بیا ځلې د هیروینو کارول پیل کړي دي. خواستم است که دوباره در اردو میرم موادم ترک کرده میکنم میرم فقط تذکره بدن دوباره بریم جلب جذب یا بریم اردو منفکیم دوباره مرا قبول کنن. نجیب 12 کاله په ایران کې د جامو جوړولو په برخه کې کار کړی خو له 3 کلونو راهیسې په پلسوخته او د پلازمینې په پارکونو کې هیروین کاروي. من خودم در ایران که بودم تریاک مصرف میکردم. اینجا که آمدم اینجا راستش تریاک اینا پیدا نشد. ما چون عمل داشتیم نمیتونستیم چیز کنیم مجبور رو بردیم در هیروین. نصرالدین چې 12 کاله یې تریاک او 15 کاله هیروین کارولي اوس یې نشهیي توکي پرېښي او اوس د عامې روغتیا وزارت د درملنې په یو مرکز کې دی. کار باشه کل رفقا کل دوستا امروز میتادون میتونن ترک کنن. این فعلا بیکاریست که بعضی دوستا دیگه بیکار هستن میرن زیر پول باز بسته میشن. هدف از خدماتی که پروژه ارائه میده وقایع HIV زردی سیاه و سفید است. به خاطر از اینکه مثل یک سونامی خاموش در جامعه روان است و در حالت انتشار است. د شمیرو له مخې کابو 3 میلیونه افغانان نشهیي توکي کاروي خو د دغو روږدو د درملنې او وقایې مرکزونه ډیر لږ دي. د ریپورټونو له مخې افغانستان به سږ کال هم د تیرو کلونو په شان د نړۍ تر ټولو زیات نشهیي توکي تولید کړي. د حکومت او ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د نشهیي توکو د روږدو شمیر هم په وروستیو کلونو کې په بېمخینې توګه زیات سوی دی. د خبرونو دوام تر لنډې دمې وروسته. د خبرونو دوام د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دغه جرګې د یو شمېر نورو غړو نه ورتګ ولسي جرګه ته د اختر له رخصتي وروسته د قانون خلاف عمل او له هیواد سره خیانت کول بولي. د یکشنبې دوشنبې او سهشنبې ورځې د کوچني اختر د رارسېدو له امله په هیواد کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لورې رخصتي اعلان شوې وې خو لیدل کېږي چې د ولسي جرګې یو زیات شمېر غړي د رخصتیو له خلاصېدو وروسته هم په دغه جرګه کې نه لیدل کېږي. اخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم دغه کار
د قانون خلاف او د ملي ګټو په تاوان بولي. نورال د مسعود انصار د راپور په ژباړه کې. د چهارشنبې ورځې د سهار 9:30 بجې دي او موږ د پارلمان د کار په اړه د ریپورټ برابرولو په موخه پارلمان ته ورغلي وو، خو امنیتي ځواکونه ودانۍ ته د ننوتلو اجازه نه راکوي او وایي نن د ولسي جرګې او مشرانو جرګې غونډې نه جوړیږي. دا کار د ولسي جرګې د یو شمېر غړو له توند غبرګون سره مخامخ شوی دی. بسیار متاسف هستم که یک روز پیش از این به این شکل آمدم و چون جلسه دایر نشد نظر به کمبود وکیل صاحبا و امروز هم وقتر آمدیم که تلافی کنیم امو مجلس پیش از این موضوعات که از باید مطرح شود. متاسفانه میبینیم که بازم وکیل صاحبا نمیفهم شاید به ولایات باشن. بهترین کارش است که کسایی که امروز نامدن وکلا و هیئت اداری و خصوصا دارالنشا هر سهشان کسرماش بکنن به مدت یک هفته تا مردم افغانستان هم ایره درک بکنن که یک کسی است که پرسان میکنن از ایالت. کابو یو ساعت د پارلمان د ودانۍ په لومړۍ تلاشي کې د ملي شورا د غړو د راتلو انتظار باسو، خو د جرګې له څو غړو پرته د ملي شورا نور غړي خپلې دندې ته حاضر نشول. د ولسي جرګې یو غړی دا کار د قانون خلاف او خیانت بولي او ټینګار کوي ډیری همکاران یې له هیواده بهر ته تللي دي. این خوب فکر میکنم جنایت است که ما از پول مردم گرسنه روزی 6500 افغانی بگیریم و فعلا به عیش و نوش و کباب و شراب در تاجیکستان، دبی، اروپا، آمریکا یا در خود افغانستان در مزار شریف، در تفریحگاه یا در خود کابل، در قرغه، در رستوران بسیار لوکس باشه. خو لیدل کېږي چې دا ستونزه یوازې په پارلمان کې نه ده، بلکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم له دې ستونزې سره مخامخ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایاند وایي د قانون له مخې حکومت 3 ورځې رخصتي اعلان کړه، خو دولتي ادارو ته د کارکوونکو نه حاضرېدل د قانون پر خلاف او د هیواد په زیان دي. تمام کارمندای دولتی افغانستان بر روز چهارشنبه یعنی میتونن اینا به شکل نرمال باید به کارهایشان دوام بدن. این که کدام کارمند یا در اداراتی که کارمندشان حاضر نشدن، من باور دارم که با اونها یک برخورد قانونی خاص صورت گرفت. یو شمېر خلک وایي افغانستان د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره ډیر کار کولو ته اړتیا لري، خو لیدل کېږي چې ډیری دولتي کارکوونکي هڅه کوي په بېلابېلو پلمو لږ خپلو دندو ته حاضر شي چې دا د هیواد د ملي ګټو پر خلاف عمل بلل کېږي. اوس هم لنډه دمه لرو. د خبرونو دوام. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي خپل اولادونه د زده کړو لپاره پاکستاني ښوونځیو کې شامل کړي دي. دغه زده کوونکي وایي په برمل ولسوالۍ کې د ښوونځیو نشتون له امله هره ورځ د ډیورن کرښې اوړي او په جنوبي وزیرستان کې په پاکستاني ښوونځیو کې زده کړې کوي. په دې سره په لمر تلویزیون کې زموږ خبرونه په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. په ټولنیز نړیواله شبکه کې د همدې خبر راپور. دغه زده کوونکي هره ورځ چې شمېر یې 2500 تنه پورې رسیږي، د دوی په وینا د افغانستان په خاوره کې د ښوونځیو نشتون له امله د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه د ډیورن کرښې پورې غاړې جنوبي وزیرستان ته وړي او هلته په پاکستاني ښوونځیو کې زده کړې کوي. دلته ښوونځي نشته، د دې وجې نه موږ هلته مجبوره یو چې لاړ شو. موږ دلته ښوونځي نه لري پاکستان کې، ځکه موږ پاکستان ته سبق وکړو، ځکه درې موږ چېرته ښوونځي نه لري. حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دلته مکتب جوړ کړي او داسې ښوونځي جوړ کړي چې دا واړه واړه ماشومان پوس نه درېمي، دلته موږ ته څه سهولت جوړ کړي. دغه وجې نه موږ پاس درېمو، موږ دلته سکول غواړو، هر شی غواړو د حکومت څخه. دغه زده کوونکي وایي دوی د افغانستان د تاریخ په اړه معلومات نه لري، خو د پاکستان په تاریخ ښه پوهیږي. پاک سرزمین شاد باد کشور حسین شاد باد، دا ترانه ده په دا نورس دعا غدا چې لب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی. غازی امان الله خان پیژنه، خو معلومات نشته چې د تش کړي دي. په نو می پیژنه نور داس که دا زم پیژنه د پاکستان آزاد کړی دی.
कराची کې پیدا شوی دی उन्हें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दिसंबर को कराची में पैदा हुए। उन्हें तालीम हासिल करने के बहुत शौक था, उन्होंने मेहनत किया और बढ़कर लेकर बहुत बड़े वकील बन गए। हमारे मुल्क पर उसका वक़्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, वो मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखना चाहते थे। د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ وایي باید اولادونو لپاره په برمل ولسوالۍ کې ښوونځي جوړ شي ترڅو مجبور نشي چې په پاکستاني ښوونځیو کې زده کړو لپاره د ډیورند کرښې پورې غاړې واوړي. پاکستان مکتبونه علمي مکتبونه دا یعنې شنډ دي، خو دا ځکه چې داسې جوړ شوي وای چې د موږ خپل مکتب اباد شوی وای دوله نه غوښتی د ښار. د دې خبر په اړه د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست داسې وایي. امکانات برابر دي، خو چونه خلک چې نیمه کورونه د پولې هغه طرف نیمه دغه طرف موږ څومره معلومات لرو هغه خلک راوړي او وخت تر اوسه پورې موږ ته رسمي داسې شی نه دي راغلي چې دومره شاګردان راوړي او موږ څومره معلومات کړی هلته پوهنې لامل سره هغه شاګردان چې هغه خلک چې نیمه کورونه د پولې دغه طرف دي او یو کور د پولې هغه طرف دغه خلک د شاید تګ راتګ وکړي. د یادونې وړ ده د پکتیکا ولایت برمل یوه سرحدي ولسوالي ده چې د انګور اډې ډیورند کرښې پاکستان د جنوبي وزیرستان سره اوږده پوله لري. د دوبي په رارسېدو سره د کندوز اوسېدونکي په دغه ولایت کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي نه په یره کې دي. د کندوز ولایتي شورا د دغه ولایت په شاوخوا سیمو کې د پوځي عملیاتو له پڅوالي نه سخت نیوکه کوي، خو د کندوز پولیس وایي دغه عملیات په ټولو هغو سیمو کې دوام لري چې تر ګواښ لاندې دي. نور حال د تمیم حمید د راپور په شپاړه کې. د کندوز ښار په شاوخوا کې افغان ځواکونه تر اوسه هم په هغو سیمو کې په چاڼیزو عملیاتو بوخت دي چې له ګواښ سره مخامخ بلل کیږي. یک سلسله نگرانی‌های در مورد ناامنی‌ها در گذشته متصور بود و باعث تشویش اذهان عامه شده بود، تقریبا کاهش پیدا کرده. خو په کندوز کې د امنیتي ځواکونو د عملیات له یو لړ نیوکو سره مخامخ دي. کسایی که ناکارا هستند کاملا هویدا و روشن شده که وضعیت کندوز ناامن است. مسئولین امنیتی حداقل وضعیت کندوز به هیچ وجه مهار کرده نتوانستند. اگر واقعا یا اراده داشته باشند، مدیریت صحیح داشته باشند، یا باید بسیار سریع پیش برند. سلیل ساعت په کندوز کې جنگ ده، سلیل ساعت کندوزیان مړ کیږي. د کندوز اوسیدونکي هم ویره لري چې د ښار په شاوخوا کې خوندي نه دي. اطراف شهر وضعیت امنیتی خوب نیست. هغه ساحې چې د لاسه تللی دی باید هغه بیرته ونیسي. په تیرو 2 کلونو کې کندوز ښار 2 ځلې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس سو. په دې وروستیو کې هغه څه چې په دغه ښار کې د سړي وژنو زیاتوالی بلل کیږي د دغه ولایت یو بل ګواښ دی، لکه څنګه چې په تیرو ورځو کې په نوموړي ولایت کې په کابو 2 اونیو کې د څه د پاسه 10 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی. په تورخم کې د بار وړونکو موټرو پلټونکو دستګاه د تخنیکي ستونزو له کبله غیر فعاله ده. د مالیې وزارت اړوند یاد دستګاه مسؤلین وایي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې یاد دستګاه چې د چاودیدونکو نشهیي توکو د مخنیوي لپاره یې بار وړونکي موټر پلټل د تخنیکي ستونزو له کبله غیر فعاله ده. د ننګرهار ولایتي شورا غړي پر حکومت غږ کوي چې ژر تر ژره د یاد دستګاه فعاله کړي. نور حال د زیارخان یاد په راپور کې. دا په تورخم کې د بار وړونکو موټرو پلټونکې دستګاه ده چې له کابو 2 کلونو راهیسې غیر فعاله ده. د دې دستګاه مسؤلین وایي که دا دستګاه بیرته فعاله شي دوی د وسلو، چاودیدونکو او نشهیي توکو مخه نیولی شي. دغه سکینر په 1989 کال کې فعال و چې 3 کال یې فعالیت وکړو. وروسته د هغې نه په دې کې لږ تخنیکي عوارض راغی. متاسفانه چې موږ تخنیکي ټرینینګونه نه دي اخیستي او موږ نظري ټرینینګ اخیستی و. بیا وروسته له هغې نه کله چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ یوه نښته رامنځته شوه په هغې کې دا ډېر زیانمن شو. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي وایي که حکومت دا دستګاه فعاله کړي هېواد ته به د وسلو، چاودیدونکو او نشهیي توکو د راوړلو مخه ونیول شي. که چیرې فعال شي نو د ډیر د انفجاري موادو یا غیر مجاز مالونو د دې سکینر په وجه باندې مخنیوي کیدی شي. د پلټنې دغه دستګاه سربیره پر دې چې د اضافه بار مخنیوی کوي بلکې چاودیدونکي توکي، وسلې او همدارس نشهیي توکي هم معلوموي او د هغې د قاچاق په مخنیوي کې مهم رول لري.
د اختر په 3 ورځو کې په بدخشان ولایت کې 3 تنه وژل شوي او لا شلو ډېر ټاپیان شوي دي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي دغه ملکي کسانو ته دغه مرګ ژوبله د ترافیکي پیښو او جنایي جرمونو له امله اوښتې ده. د بدخشان د ترافیکو پولیس په دغه ولایت کې له ترافیکي پیښو د زیاتېدو لامل د سړکونو کوچنیوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بولي. نور حال د نعمت الله احمدي د راپور په ژباړه کې. له دې سره چې د اختر ورځې د خوښۍ دمې او د خپلوانو د لیدو لپاره وي، خو په بدخشان ولایت کې ډاکټران او د ترافیکو پولیس د ورځې سختې او بوختې بولي. بدخشان کې د ترافیکو پولیس وایي چې د اختر په 3 ورځو کې دی ولایت کې 2 ترافیکی پیښې شوي. با روز دوم عید ساعت 7 شب یک گروه موتر کرولای 2015 که از طرف سمتی که مربوط قریه ولسوالی ارگو میشه به طرف شهر فیض آباد حرکت میکنه که به اثر سرعت زیاد به توجهی دریور با دیوال برخورد میکنه که در نتیجه 6 نفر شدیداً مجروح و 3 تایان که انجینر سیبا و دکتر سیبا بودن و فوت میکنن. په همدې حال کې د بدخشان د روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د اختر 3 ورځو کې ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 3 کسانو ژوند له لاسه ورکړی او له 10 زیات ژوبل شوي. 11 واقعی حادثه ترافیکی به شفاخانه مراجعه کرده که از جمله 3 واقعش از واقعی فوتی بود که متاسفانه به حالت فوت به شفاخانه آورده شده و 3 واقعی از بستر شده که یکی از حالت کما قرار داره و وضعیتش نسبتا وخیم است و 5 تا از به شکل سراپا تداوی شدن و رخصت شدن. بل لور د بدخشان ترافیکو دا خبره هم کړې چې په فیض آباد ښار کې کابو 40 زره دولتي او شخصي موټرې تګ راتګ کوي چې د زیاتو موټرو چلوونکي د موټر چلولو جواز نه لري. امروز در حدود 30,000 وسایط نقلیه داره که از کنترل پلیس ترافیک خارج است. این وسایط در داخل شهر گشت و گذار میکنه، در سطح ولایت گشت و گذار میکنه، راههای سبل عبوری داره. این وسایط از کنترل پلیس ترافیک خارج است. تشکیل از این 30 نفر 35 نفر آورده. د بدخشان د ترافیکو پولیس وایي چې په فیض آباد ښار کې له 15,000 نه زیاتې د ګړندي تګ شخصي موټرې دي. د غرض د دولتي د ټولنو او لوی موټرو شمیر هم له 10,000 وراوړي چې ترافیک کې د کنټرول وس نه لري. له بدخشان ورځو هرات ته د اختر په 3 ورځو کې په هرات ولایت کې کابو 170 تنه ټپیان شوي دي. د هرات د والي ویان د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې په دغه ورځو کې د ترافیکي پیښو له امله 2 تنو خپل ژوند هم له لاسه ورکړي. اخوا د هرات ولایت د ترافیکو مدیریت د دغو پیښو لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د کورنیو د مشرانو لخوا کم عمره نویو ځوانانو ته د موټرونو ورکول بولي. نور حال د جاوید زیارت جاهی د راپور په ژباړه کې. دا ترافیکي پیښې یوازې د هرات په ښار کې شوي. دمګړۍ د ترافیکي پیښو لسګونه ټپیان د هرات په حفظوي روغتون کې بستري دي او د ځینو وضعیت هم د اندېښنې دی. 169 تن مصدوم و مجروح رویدادهای ترافیکی داشتیم. 2 تن از افرادی که در رویدادهای ترافیکی دچار مصدومیت شده بودند افراد نیازحال هستند، جانهای خود از دست دادند. په همدې حال کې د هرات د والي ویاند وایي چې د اختر په لومړۍ او دویمه ورځ ترافیکی پیښې زیاتې شوي او ټپیانو کې ماشومان هم دي. شفاخانه بستری شدن و 3 واقعه متباقی هم در اثر اتهامات لازمه طبی که به شفاخانه اتخاذ شده و در شفاخانه تحت مداوات قرار گرفتن که هم در بخش‌های مختلفه تحت بستر میباشند. بل لور د هرات د ترافیکو مدیر وایي چې د اختر په ورځو کې د زیاتو ترافیکي پیښو لامل هغه کسان دي چې قانوني عمر نه دی پوره کړی او موټر چلوي. او دا واړه کوچنیان باید د خپل مور او پلار باید موټر یا موټر سایکل خپل اولادو ته ورنکړي چې باعث د حادثې ترافیک طبعا د بعضې وخت چې د حادثې تعداد د اخترو کې زیاتېږي هغه دا ده چې بعضې خلک خپل موټر سایکلونه یا موټر د خپل حیوانانو په لاس باندې ورکوي چې هغوی د قانون ترافیک نه آګاه نه دي او سن یې وړکی ده فزیکي قوت نه لري چې یو موټر سایکل یا موټر ډریوري وکړي دا باعث د حادثه ترافیکي کېږي. د غرض هرات کې له 500 زیات کسان پلاستیکي تومانچو ژوبل کړي. ژوبلو کې ځینې په سترګو لګېدلي او لیدل نشي کولی. بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. عراقي ځواکونه وایي چې د موسل ښار په قدیمي یا زاړه ښار کې د داعش ډلې د ضدو حملو د دوی د پرمختګ مخه نیولې.
که څه هم چې په دغو ضد حملو کې عراقي پوځیانو کومه برخه له لاسه نه ده ورکړې او داعشیانو شاتګ هم کړی، خو په واټونو او بازارونو کې د داعش جنګیالیو حضور د عراقي پوځیانو د پرمختګ مخه ډب کړې ده. نور حال د شبیر احمدي د راپور په ژباړه کې. د داعش وسلوالو سره د عراقي ځواکونو کوڅه په کوڅه جګړه، دواړه لوري تر 10 متر واټن یو بل ته نږدې کیږي او په سخته جګړه کې دي. خو دې سیمه کې د شاوخوا 150,000 تنه ولسي وګړو شتون او د داعش وروستیو بریدونو له کبله د عراقي ځواکونو پرمختګ سوکه شوی او په ځینو سیمو کې بیخي مخته نشي تللی. چټک مخته نشو تلای، د ولسي وګړو ژوند ته پام له کبله درنې وسلې هم نشو کارولی. د موسل په جګړه کې اصلي قربانیان ولسي وګړي ګڼل کیږي. د هغه ولسي وګړي دي چې تازه یې خپلې مینې پریښي. د عراق پوځ کې چارواکي وایي د موسل په جګړه کې ستونزو سره سره به دا ښار له داعش ډلې ونیول شي او اوسیدونکي به یې هم وژغورل شي. د موسل زوړ ښار کې د پوځ چټک غبرګون قطي او فدرال پولیسو په همکارۍ عملیات روان دي. د موسل د جګړې برخلیک به ډیر ژر معلوم شي. کابونه همیشتي وشوي چې عراقي ځواکونو له داعش ډلې نه د موسل ښار د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. د عملیاتو کې تر اوسه په زرګونه کسان وژل شوي، خو عراقیان هیله مند دي چې داعش ډلې نه د دې ښار نیولو سره به عراق کې د دې ډلې څو کلن فعالیت ختم شي. د وینزویلا یو پیلوټ د دغه هیواد په سترې محکمې او د کورنیو چارو په وزارت باندې بریدونه کړي. دا وینزویلا چارواکي وایي چې دغه کس په دغو ودانیو باندې لاسي بمونه ګزار کړي دي. دا وینزویلا ولسمشر دغه برید ترهګریز عمل بولي. یو وینزویلیایي پیلوټ چې ویل کېږي د امنیتي ځواکونو سرتیری دی، د وینزویلا پر سترې محکمې او د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ بریدونه وکړل. نوموړی پیلوټ په ټولنیزو شبکو کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د وینزویلا د حکومت مخالف دی. د وینزویلا ګرانو اوسیدونکو، زه د ټول ملت په استازیتوب تاسو سره خبرې کوم. موږ د پوځیانو، پولیسو او ملکیانو له ډلې یو. موږ غواړو د وینزویلا انتقالي حکومت پر وړاندې توازن رامنځته کړو. زموږ ډله کومه سیاسي کړۍ سره اړیکه نه لري. موږ وطن دوسته خلک یو، نه غواړو له ټولو امنیتي ځواکونو سره وجنګېږو، خو د حکومت د خیانتونو پر وړاندې حتما جنګېږو. دغه پولیس د وینزویلا له ولسمشر څخه غوښتنه لري. ولسمشر نیکولاس مادورو، موږ له تاسو غواړو چې له خپلو ټولو وزیرانو سره حکومت پرېږدي او غواړو چې ژر تر ژره پارلماني ټاکنې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د وینزویلا ولسمشر له حکومته د ملاتړي خبریالانو په ډله کې وینا کوله او د خپلو خبرو په ترڅ کې یاد برید یې غندلی دی. بریدګرو له چورلکې په ګټې اخیستنې سره د سترې محکمې او د کورنیو چارو وزارت پر ودانیو بریدونه وکړل. زه دا ډول له تاوتریخوالو ډک بریدونه غندم. ما د وینزویلا امنیتي ځواکونه د خلکو د سوکالۍ او ارامتیا لپاره پر دندو ګمارلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وینزویلا کې له څو اونیو راهیسې هره ورځ د حکومت ضد لاریونونه ترسره کیږي. ټول پوښتنې ښیي چې زیات شمېر خلک د وینزویلا له ولسمشر څخه ناخوښ دي. په وینزویلا کې اقتصادي بحران، د پیسو د ارزښت ټیټېدل هغه مهم لاملونه دي چې د خلکو د لاریونونو او اعتراضونو سبب ګرځېدلي دي. د کولمبیا حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان رسما اعلان وکړ چې د فارک ډلې خپلې ټولې وسلې حکومت ته سپارلې دي او اوس خلیصه لا شوې ده. د فارک ډلې مشر وایي چې دغه ډله نور له وسلې سره خدای پاماني کوي او غواړي چې د نورو لارو څخه خپلو موخو ته ځان ورسوي. د فارک د وسلوالو او د کولمبیا د حکومت ترمنځ د سولې تړون په نړۍ کې د سولې یو له سترو تړونونو نه بلل کیږي چې په دغه تړون سره په کولمبیا کې 50 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېږي. جګړې په مخه دي ښه، سولې ستړې مشي. دغه په کولمبیا کې د یوې یاغي ډلې د مشر څرګندونې دي. دغه ډله اوس د سولې له بهیر سره یو ځای شوې ده.
یاده ډله 52 کاله د کولمبیا له حکومت سره وجنګېده، خو اوس دغه ټول مرور کولمبیایان په ګډه د کولمبیا ملي سرود وایي او د جګړې پر ختمېدو ټینګار کوي. راځئ د سولې په اغیزمنتیا او د خپلو ماشومانو پر راتلونکي فکر وکړو. نن زموږ خلک هیله مند شوي دي. راځئ پرېنږدو چې زموږ دغه ښه احساس له منځه یوسي. سوله ټولو کولمبیایانو ته اړتیا لري. د کولمبیا ولسمشر د یادې ډلې د بنسټیزو حقونو په ملاتړ وایي سیاسي ناندرۍ یا د حقونو ته د دوی د لاسرسي مخه نشي نیولی. زه د کولمبیا د اقتصاد او سیاست په اړه تاسو له نظرونو سره موافق نه یم، خو زه به ستاسو له حقونو ملاتړ وکړم ترڅو د هیواد د چارو په اړه د قانون په چوکاټ کې خپل وړاندیزونه او نظرونه ووایي. فارک ډله پریکړه کړې چې خپل ټول ځواک د کولمبیا د بیا رغولو او آبادولو په برخه کې مصرف کړي. د یادې ډلې مشر له جنګ خپل بیلوالی او له سولې سره خپل پیوستون اعلان کړ. وسلې مخه موخه، جګړې په مخه دې ښه، سولې ستړې مه شي. یاده ډله په تیر کال کې د کولمبیا له حکومت سره هوکړې ته ورسېده او څه باندې 10,000 وسلې ملګرو ملتونو ته وسپارلې. ملګرو ملتونو یاد هوکړه لیک وستایله. موږ په نړۍ کې د تاوتریخوالي د نویو او پخوانیو ډولونو شاهد یو. بېلابېلې ډلې فعالیت لري او د بې ځایه شویو او کډوالو شمېر هم مخ په زیاتېدو دی. په کولمبیا کې د سولې د یو بهیر بریالیتوب نړیوالو ته ښه مثال دی. د فارک ډلې او د کولمبیا حکومت ترمنځ په 52 کالو جګړو کې 250 تنه وژل شوي دي او 80,000 کسان بې ځایه شوي دي. اقتصادي خبرونه تر لنډې دمې وروسته. اقتصادي خبرونو ته ښه راغلاست. د هیواد په اقتصاد او د وګړو په وده کې د انډول نشتوالی د بېوزلۍ د زیاتوالي لامل شوی دی. د مرکزي احصایې مسؤلین وایي چې اوس مهال د هیواد د اقتصادي پراختیا کابو 2% ده. په داس حال کې چې د وګړو زیاتېدل په منځنۍ توګه هر کال کابو 2% څخه زیات دي. دوی وایي چې د هیواد د اوسني وګړو د زیاتېدو لپاره اړتیا ده چې اقتصاد د پام وړ زیاتوالی مومي. هیواد کې د هرې ورځې په تیریدو سره د بېوزلو شمیر زیاتیږي او د مرکزي احصایي چارواکو په وینا د افغانستان د اقتصادي ودې او د وګړو د شمیر ناانډولۍ له کبله د بېوزلۍ او بېروزګارۍ کچه زیاته شوې. د دې ادارې چارواکي وایي د هیواد د وګړو اوسني شمیر ته په پام سره باید هیواد کې اقتصادي وده 4% کې زیاتوي. در قدم اول مکلفیت اقتصاد افغانستانی است که این رشد متناسب بسازه، متوازن بسازه، حداقل پایدار بسازیش که ما اگر سالانه 3% هم رشد می داشته باشیم این رشد بسیار زیاد پایین و یا بسیار زیاد بالا نره. اگر بالا میره خوب است ولی بتونیم اگر نگاه بکنیم. اگر ما بتوانیم از ظرفیت‌های اقتصادی خود استفاده کنیم و رشد اقتصادی پایدار و مستمر داشته باشیم در این حالت افزایش جمعیت چالشی نخواهد بود بلکه یک فرصت تلقی خواهد شد و در غیر اون صورت قطعا افزایش جمعیت یک چالش بسیار بزرگی برای آن جامعه خواهد بود. په همدې حال کې د اقتصاد وزارت چارواکي وایي د وګړو د شمیر په پرتله اقتصادي وده لوړه ده او حکومت هڅه کوي د یو لړ پروګرامونو پلي کولو سره د خلکو ژوند کې بدلون راولي. هر برنامه اقتصادی اهداف خاص خودش داره و در آخر همیش به میره که باید هر برنامه اقتصادی چند هدف کلی را دنبال بکنه. یک رشد پایدار به وجود بیاره، رشد پایدار اقتصادی را. دوم جای شغل ایجاد بکنه. وقتی جای شغل ایجاد کرد یا جای کار ایجاد کرد اتومات تاثیر میکنه بالای کاهش فقر. بل لور ویل کېږي چې حکومت د کاري اسانتیاوو برابرولو لپاره څرګند پروګرامونه نه لري. شنونکي وایي د څرګند پروګرام نشتوالي او د غراض اقتصادي اړتیاوو ته نه لومړیتوب له کبله هیواد کې د بېروزګارۍ کچه زیاته شوې. د سوداګرۍ او صنایعو خونه په لویو لارو کې د ناقانونه پیسو له اخیستو اندېښنه لري. د دغې خونې مسؤلین وایي چې اوس د هیواد په ځینو لویو لارو کې له بار وړونکو موټرو نه ان تر 150,000 افغانیو ناقانونه پیسې
د بیلابیلو ادارو زورواکو په ولسي جرګه کې د خلکو د استازو لخوا اخیستل کیږي. اخوا د ترانسپورت وزارت په لویو لارو کې د ناقانونه پیسو د ستونزې د حل کېدو لپاره د یوې طرحې د جوړېدو نه خبر ورکوي. نور حال د ایدرشاه امید د راپور په شپاړه کې. ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د ترانزیتي او سوداګریزو ستونزو په خوا کې سوداګرو نه د ناقانونه پیسو اخیستل یوه لویه ستونزه ګڼل کیږي. د بارونکو موټرو ځینې چلوونکي وایي ګمرک کې د قانوني پیسو پرې کول د تلې پیسې او د ترانسپورت پیسې ټولې له 10,000 افغانیو نه زیاتېږي. خو دوی اړ دي چې د هر یو باروړونکي موټر پر سر د هیواد لویو لارو اوږدو کې تر 150,000 افغانیو ناقانونه پیسې زورواکو او د دولتي ادارو کارکوونکو ته ورکړي. مصرف خو موږ د ګمرک نه ونیسه، د ترازو د ښاروالۍ د لارې مصرف ټول موږ 1.5 لک روپۍ مصرف کېږي په دې لاره. او چې په 1.5 لک روپۍ کې موږ ټول سامان 1,80,000 او 2 لک روپۍ راواچوو او 50,000 روپۍ پاتې شي، هغه هم ټول وارث خوري. له کرایه چې وړه هغه دوی مې ناخلي بېرته څه پټک اخلي څه ستونزه د تلې اخلي نه مقصد موږ ته د وړو په ځای نه پاتې کېږي. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي لویو لارو کې د ناقانونه پیسو اخیستو کې د ملي شورا ځینې غړي هم برخه لري. مشخصا د پارلمان وکیلان دي، د شورا غړي دي، همدارنګه زورواکي دي، د دولت کارکوونکي دي، ځینې سیمه ییز چارواکي دي، دوی خپل حق غواړي. بل لور د ترانسپورت وزارت چارواکي دې برخه کې ستونزې نه ردوي، خو وایي چې د حل لپاره یې هڅې کوي. قرار است در آینده نزدیک این طرح به شورای عالی اقتصادی پیشکش شود تا بعد از تایید شورای عالی اقتصادی به خاطر عملیش به اداراتی که ذی‌دخل هستند دستور داده میشه. هدف از این است که عواید دولت حیف میل نشه. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په ناقانونه توګه له سوداګرو نه د پیسو اخیستو سره بازارونو کې د توکو بیه هم لوړه شوي. ځینې سوداګر وایي اړ دي چې د توکو پر لیږد ناقانونه پیسې هم ورکړي او د دې کار تاوان بیا خلکو ته رسیږي. د کابل کندهار د لویې لارې د ساتنې او جوړونې لپاره د پیسو له بیلولو نه د 6 میاشتو په تېرېدو سره تر اوسه هم په دغه لار باندې عملي کار نه دی پیل شوی. د دغې لارې یو شمېر موټر چلوونکي وایي چې د دغې لارې خرابوالی د دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. د هیواد د کرکټ د 19 کلونو لاندې ملي لوبډله د نړیوال جام د غوراوي پړاو سیالیو لپاره د یو لړ تمریناتو د ترسره کولو په موخه هند ته ولاړه. تمه ده افغان کرکټ ملي لوبډله په ګریټر نویډا لوبخالي کې د 18 ورځو لپاره د افغان روزونکو تر څار لاندې تمرینونه ترسره کړي. ټاکل شوې د هیواد د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي میلادي میاشت په 15 نیټه سنګاپور کې د کرکټ نړیوال جام ته د لارموندنې سیالیو کې ګډون وکړي. افغان لوبغاړي همدې سیالیو ته چمتووالي په موخه هند ته روان شول. لوبغاړو ته به افغان روزونکي 18 ورځې په هند کې روزنه ورکوي. د هیواد د 19 کلنو کرکټ لوبډله به د جولای میاشتې په 18 د مالیزیا لوبډلې سره او د همدې میاشتې په 18 نیټه به سنګاپور لوبډلې سره سیالي وکړي. د غرض افغان لوبډله به د جولای میاشتې په 20 نیټه نیپال لوبډلې سره بخت وازموي. د دې سیالیو په پای کې به هغه لوبډلې ته چې امتیاز یې زیات وي د کرکټ 19 کلنو نړیوال جام کې د ګډون جواز ورکړل شي. بل لور کرکټ بورډ کې چارواکي وایي دې سیالیو لپاره لوبډله ښه چمتو شوې. خبري ساعت مو په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. له ملتیا مو مننه کوم.